बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू नन मो क्लास په وینورډ کې جنرال کلاس اخلو چې څنګه یو سرټیفیکیټ ډیزاین کولی شو. زه به راشم وینورډ بل ډیزاین را اوپن کړم. وینورډ را اوپن شو. وینورډ کې ګورئ چې کله تاسو سرټیفیکیټ ډیزاین کوئ کنه دا ورکه بلومړی بدل ته چیرته راشي لیاوټ ته په لیاوټ ټیب ته راشي. چیرته لیاوټ ټیب ته په لیاوټ ټیب کې به اورینټیشن ته راشي. چیرته اورینټیشن به څنګه کوي لینډسکیپ به کوي. ګور لینډسکیپ مو لینډسکیپ اصل کې پروت باندې ته ورکی صحیح ده. نو دا سرټیفیکیټ زموږ اصل کې داسې پروت وی کنه لومړی به دا کار وکړي. دا مو کړ نو ټول کار زموږ چې دلته د شیپ سره چې سره دی شیپ سره دی. زه راځم د دې ځای نه دا شیپ راخلم. دا شیپ مې راواخیستم صحیح ده. هر ډول چې ډیزاین تاسې برابرول شي خو زه به دلته ډېر بیسک لاړ شم. دا به لومړی دلته داسې واخلم تر څو بیخي بیسک مونږ لاړ شو صحیح ده. چې تاسې اوس بیخي بیسک اوسئ که هغه لږ ایډوانس ډیزاینینګ وکړم یا داسې ایډوانس طریقو باندې وکړم بیا تاسو پرې نه پوهېږئ صحیح ده. زه به راشم دا دی که نه دا ما سلیکټ کړی دی صحیح ده. دا ما سلیکټ کړ. زه به راشم دې فیل ته. فیل اصل کې د دې رنګ ته ورکېږي. دا مې داسې رنګ ورته ورکړ. اوس دغه بل شیپ به زه د دې ځای نه بل شیپ داسې راواخلم. انسرټ ته به راشم شیپ ته به راشم بیا به دلته چیرته راشم دلته به شیپ ته راشم صحیح ده. دا به د دې ځای نه داسې راونیسم دې ځای پورې به یې را ډریګ کړم داسې صحیح شو. دا مې داسې ډریګ کړي. دلته به یې دغه تسلسل ستاسې برابر کړي صحیح شو چې باید دومره ساحت دې خوا ته هم وي او دې خوا ته مې د ایرو کیز نه دا سلیک کې بس ایرو کیز نه تاسې بیا کنټرولولی شئ صحیح ده. دا ایرو کیز دي موږ سره ښه دا را سره دومره شول او د دې ځای نه دا هم دومره دی تقریبا دومره واخله صحیح ده. دا هم څنګه شو دومره به ورته وایو چې دا هم را سره دومره یوسم صحیح ده. دا مو واخیستل. زه راځم دې فیل ته ورته یم دې ته دغه چې وایټ فیل ورکړه کوم یو وایټ دا سپین یې واخیسته را سره که نه. زه راشم دا ډیزاین لږ سلیکټ کړم دا را سره واخله. اوس به تاسې راشئ دلته به څه وکړئ دغه یو شکل به راواخلئ. دا هګۍ ډول غوندې شکل راښکاري دا به راواخلئ. دا مې داسې واخیسته که نه. دلته به راشئ دا به چېرته یوسئ دا به دې کونج ته یوسئ. زه به راشم دا به لږ د ډیزاین نه داسې کوچنی کړم صحیح ده. دا مې کوچنی کړ. راځم دلته مې یوړم صحیح ده. دې دا رنګ دی که نه دا اوس دا کوم څه رنګ دی داسې شین غوندې رنګ دی که نه. فیل ته زه دا رنګ کې چې بدلول غواړم شیپ فیل ته به راشئ په دې فیل کې کوم څه رنګ ورته ورکوي داسې رنګ ورته ورکوم. راځه چېرته وړي دا دلته را سره یوسه صحیح ده. دلته راغی که نه دلته چې وهه کنټرول ډي څه شی کنټرول ډي. کنټرول ډي معنی ډوپلیکیټ. ډوپلیکیټ څه معنی چې هماغه یو شکل نه څو شکلونه جوړ کا دوه شکلونه اوس دا شو که نه. دې ته زه راځم د دې لاندې یو بل دی. زه راځم دې ته بل شکل ورته ورکوم. ته راشه داسې ورته یم داسې یو شکل ورته ورکړه. دا داسې شو. دغه بهرنۍ برخه دغه کرښه غوندې راښکاري دا ترېنه ورکې آوټلاین ته راشو. دلته آوټلاین ورته څه وایي چې نو آوټلاین. دا سره سلیکټ دی که نه. دلته چېرته راشه سین بیکورډ ټي شی سین بیکورډ سین بیکورډ باندې کلیک وکړه. راځه لږ یې داسې لاندې راوله ګوره هماغه لاندې ته شیپ موږ راوړو صحیح ده. دا مې داسې ورته جوړ کړ صحیح ده. دا داسې شو. اوس زه غواړم چې دغه کوم شیپ چې کوم یو دی دا زه لاندې هم واخلم صحیح ده. که چېرته تاسې نور راخلئ که نور نه راخلئ همدا شیپ دی. یو شیپ دا دی را سره که نه صحیح شو. دلته به چې ولیکئ شفټ به ونیسئ. شفټ سره به دا بل هم سلیکټ کړئ. سوري شفټ نه کنټرول ونیسئ. کنټرول سره به دلته دا بل هم سلیکټ کړئ. سلیکټ مو کړ که نه. موږ پرون ویلې چې دې نه به ګروپ جوړوئ. رایټ کلیک وکړه دلته چېرته راشه ګروپ ته راشه او ګروپ چې شی که نه ګروپ یې که راشه ګروپ شو که نه. ول دلته دا موږ سره یو ګروپ شو. دواړو نه یو تصویر باندې جوړ شو یو شکل. کنټرول ډي سره دا ډوپلیکیټ کا او دا راسه لاندې زه اوس راوړم صحیح ده. دا ما کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ. ډوپلیکیټ څه معنی چې هماغه یو نه دوه جوړ کړه. آفرین. زه راځم دا ورته وایم چې راوړه دې ځای ته. دا دلته راوړم د دې ځای نه داسې روټیټ کوم. روټیټ معنی تاوول صحیح ده. رایټ کلیک پې کوم دلته بېرته چې کوم ګروپ ته راځم ټایم ان ګروپ بېرته ان ګروپ ته را سره معنی یو یو یې که بېرته را سره. دا دې ځای پورې ما راوسته که نه. راځم دا هم ورته راوله را سره ګوره دا مې دې ځای پورې هلته بیا نور تاسو خپله ورسره جوړولی شئ صحیح ده چې په کوم ډول دې دا درسره راشي صحیح ده. په دې باندې پوه شوئ. زه راځم د دې د آخر ډیزاین لپاره شیپس ته راځم. په شیپس کې زه غواړم دغه یو شیپ بل واخلم. دا مې واخیسته داسې دا نریز جوړوم صحیح شو. داسې روټیټ کړه دلته روټیټ شو. دلته به چېرته راشي دا دې روټیټ کړ که نه. د دې دا رنګ هم ورته بدلولی شي. راځه شیپ فیل ته زه دغه رنګ ورته ورکوم داسې فیل صحیح شو. آوټلاین دغه بهرنۍ کرښه دا ترېنه لرې کړه تر څو داسې معلوم نه شي چې دا غوندې چې دی یو آوټلاین دې ته ورکول شوی دی صحیح ده. دا مې داسې نری کړ. د دې ځای نه داسې تاسې هم غټولی شئ سمه ده. داسې غټ شو. راشه دا ورته مې دې ځای ته را سره واخله صحیح ده. اوس کنټرول ډي سره دا ډوپلیکیټ کوم. ټي سره کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ شو که نه. زه غواړم دا دلته را واخلم. ښه دلته یې څنګه راخلي ورته یم راشه داسې لیکه سین بیکورډ دا را سره شاته ولیکه. چېرته را سره ولیکه
send backward ګوره هغه تصویر چیرته لاړو یو پاس راغی یو شاته سره لاړ سیدا همدغه ز عین حالات کې دلته هم غواړم چې چیرې لازم هم دا ډوپلیکیټ کوم دا دې کوم سلیکټ کړ کنټرول ډي سره مې ډوپلیکیټ واخست دې نه دا دې ځای پر رسیدل سیدا دا څنګه واخست وز بیا غواړم چې ډوپلیکیټ کوم کنټرول ډي سره دا واخل ډوپلیکیټ راسره دلته یو سیدا تاسو شو راځه چیرته ولېګا سند بیکورډ چیرته کا سند بیکورډ سند بیکورډ معنا شاته راته ولېګا دی باندې تاسو ډبل کلیک کړئ چې دلته راځي راشه دلته سند بیکورډ شاته راشه ولېګا ګورا وسه راشه شاته ولېګا په دې ځای پورې پوښوي دغه شکل اوس دغه لاندې ډیر راوتلای کنه دا زغړم چې څنګه کومه بره یو سم لګي دی خواته شم خو اصل کې دا موږ چې کړی دی کنټرول زد به کوم زدا سیدا ځکه چې دا موږ ګروپ کړی دی اول به رائټ کلیک وکم لا بچی شي نه ګروپ نه وباسم ان ګروپ به کوم چې وکم ان ګروپ شو کنه دا د تشک سلیکټ کړدا سي وګوره دا ورته لګدا سي سیدا دا سره غل دلته وګوره دا هم زدا سره لګراوړم مې خواته سی شو دا هم لګ راشه دا سی وسه لګ ودا دی خواته یو سیدا بیرته ودا سره لګراوړم دا سه دغه بل شیپ چې کوم دی دا هم زه لګ لاندې خاطر اورم راشل تکلیف یو کم ګوره دې څه پر سلام سیدا وز راځم دې کې لیکنه عزیزه په کوم چې کومه لیکنه زرا زما لیکنه موږ له ټیکست باکس ورته راغلو کنه دا ټیکست باکس ته زرا زما دا ټیکست باکس مې تاسو ډرایو کړل ته لیکم سرټیفیکیټ اف اچیومنت چې شي سرټیفیکیټ اف اچیومنت زمي کوم څه شو IEVEMENT achievement دا کنټرول A سره مې سلیکټ کړ دا سلیکټ دا زرا غټوم دی شو کنټرول E سره زغړم دا سنټر ته یوسم دا لاندې دلته اوس موږ سره دا سپین دی کنه زغړم دې دا لاندې سپین والا ختم کوم شفل تر ازم چې کوم نو فیل او دا کر خته نه دا سګر چاپیره راکنه زغړم چې دا هم تینه لري کوم راځم دا سره کوم آوټ لاین تر ازم ته راشه آوټ لاین څنګه کا لري ګوره هغه آوټ لاین هم څنګه شو لري شو دا سلیکټ کوم هم تر ازم په دې کې دا فونټ زلک بدل مرته راشه دا سی فونټ ورته ورکا سیدا یا دا سی فونټ ورته ورکا یا دې ځنه چې کوم یو فند تاسو ته به ښه کاریږي چې اماغه فند کې استعمال کړئ دا شو مثلا اندغه فند زور ته کوم راشه دا چې ورته ویشا دا دې زه تر سي سرټیفیکیټ اف څه شي اچیومنت دا خو سره راغی کنه و زغواله ما چې دې لپاره چې وکم یو بل یو خاصه شکل لباخنه انسرټ تر اعظم په انسرټ کې شیپس تر اعظم پر شیپس کې لاندې تاسو وګورئ شو دا سیمبل غونډې دی یا دا سي کوم هغه تاسو سلیکټ کړئ دې زنام فور ایگزامپل زغړم دغه واخلم سې شو دا اخصل شي یا دا چې وړي چې هر یو غواړي زما دا واخلم دا مې واخصه کنه راځه دې زنه دا څنګه کا انسرټ کا دا شو د دې ځنه مې انسرټ کړ دا مې دلته ورته واچولو او د دې دارنګ هم ته بدلول شم دا شفل دی کنه تر کې زما دا سره کوم راشه دا سره یې ورته سیدا دې باندې پوښي لګي بره یو صدا سره سیدا دا لګ دې زه پر سره راځي وزن دې ټیکس دې ځکه چې کنه راوستل غواړم نو ګور ټیکس باکس په واخلې راشه دلته کلیک وکړه چې لري دلته چې ته ورته لیکي سرټیفیکیټ پریزنټډ ټو یا ورته وایي چې ایوارډ سیدا یا اچیومنت سرټیفیکیټ مرته ویلې شي دلته ته ورته لیکي هغه نور لیکنه بیا ته دلته کولای شي سیدا زه دلته راځم ورته دلته لیکم چې سرټیفیکیټ شي سرټیفیکیټ زلیکما سرټیفیکیټ دا مې ولیکل راځم کنټرول A سره سلیکټ کوم لیک تر سره دا راغی ټیک ہے شو دا ګریټر دی سرټیفیکیټ کنټرول B کنټرول E سره مې چیک راوړو مان سره راوړو دلته راځم ټایم دا فیل څنګه کا نو فیل کا او چې شي آوټ لاین هم نو آوټ لاین کا او دې ته رنگ کوم څه ورته کوم ورته راشه سپین رنگ ورته ورکا دا ټیکست رنگ سي شو دلته به ټیکست رنگ دا غري دلته دا ښه ټیکست دلته راشه دا څنګه کې وایټ کې سره دا وایټ سره راشه ته دې ته یو څه ګور سرټیفیکیټ سی شو دلته دا راغی کنه زه اوس راځم د لاندې ځای کې لګ نور یو بل سرټیفیکیټ ز ټیکست باکس راخلم سی شو ټیکست باکس مې دا انټر کړ دلته راځم ورته ایکوال آر ا ان ډی را سره واخلا دلته به خپل لیکنه ور سره کې سی شو خپل کورسونه لیکنه کوي کنه دا موږ سره چې شو یې به لیکنه ور سره کنټرول A سره دا سره کومه دا سره ګریټر دنه کا سی شو کنټرول B سره بولډ کا کنټرول E سره سنټر تراوالا سینا او دا مشه کنټرول C کاپی کنټرول V او کنټرول V دوه پیری را سره پیسټ کا سیدا تر څو لږ خرا سره راشي دومره
ګوره اوس زه ورته راشه دغه څنګه کا دغه فعل چې دی دا راته نو فعل کا معنا چې دا دی دې ډول باندې راشي آوټلاین هم څنګه کا نو آوټلاین کنټرول ا سره زه داسې لیکم راځه لږ د دې څخه دا نور هم غټوم صحیح ده راشه د دې څخه دومره رسل بس لیکا صحیح شو دلته اوس دا لیکنه کوم ځای پر راغله دا دې ځای پر سره راغله کنه صحیح ده دا ادي هغه لیکنه دا لاندې لیکنه څه کوي ورته سرټیفیکیټ کې صحیح شو where this certificate is proudly presented to Mr. Sachin Sanaullah on his great outstanding performance in showcase quiz دغه لیکنه ته بیل تکول شي کومه وخت چې چیرته زور دور کوم نه ویډیو بیا ډیر زیات وخت نشي صحیح ده نو دا موږ سره شول کنه دا اوس یو ډول شي شو دلته موږ لیکنه ور سره وکړه صحیح ده هغه لاندې چې چیرته ته وګورئ د ډایرکټر د پاره د امضا لپاره زه پری خوي کنه صحیح ده زبراشه مدلته ورته تاریخ لپاره ورته ورکوم چې کوم تاریخ دی دا د شی پر علامات ورته مراشه ټیکس باکس سره واخلئ شي ټیکس باکس چې دلته راشه د چې ورته ولیکا چې فور ایگزامپل ډیټ شي ډیټ را سره واخلئ डी ए टी ډیټ واخلئ کنټرول ا سره سره کنټرول ای سره چیر دراواله سنټر ته دا به دې څنګه کومه راځي لګو راغټ کم کنټرول بی سره بولډ کم سی شو فر چې دې راشه فر کې نو فر کا صحیح ده او آوټلاین تر راشه چې کا دا هم نو آوټلاین کا صحیح ده دلته راغلی کنه دلته غواړي یو کرخه راشي نو ګوره دغه تخکاری ده دغه علامه دا به واخلې کوم ځای کې کرخه غواړي دې ځنه دلته ور سره شیفت بٹن ونیسه چې شیفت ور سره ونیسه معنا دار دا لک څنګه راځي سیده درته راځي کنټرول زد راځم انسرټ ته انسرټ کړه راځم شیپس ته شیپس کې دا مې سلیکټ کړ کنه راځم دلته ودرېګا ورته راشه شیپس سره واخلم ګوره دا سیده سره دی دې ځکه د دې دا آوټلاین دا سره داسې تور رنگ کې واخلا او آوټلاین یې څنګه کا ویټ لګ داسې سیوا کوله دومره دا سره دې ځکه واخلا صحیح ده اوس پاتې شو د ډایرکټر ساين د چا ډایرکټر کنه ډایرکټر چاته ویل کیږي مدیر ته ویل کیږي کنه صحیح ده نو دا هغه مدیر ساين به هم تاسو چیرته واچوي دې خاطر واچوي البته زیاتره خلک دا مدیر چې کومه دا پاس لیکي زیاتره د سلان دي لیکي زرا زما دا مثال کړو ته مراشه پرنسپل چې د مشره دلته لیکم چې پرنسپل صحیح ده پرنسپل مې لیکم ها کنټرول اس سره مې دا سلیکټ کړ पी ए एल लेखा कंट्रोल एस सर मेरा सेलेक्ट कर दा बस लगभग रगट कमा कंट्रोल बी सर बोल्ड करा था दे फिल तरह शॉर्ट टाइम कौन फिल नो फिल और टाइम आउटलाइन नो आउटलाइन और चेरता कंट्रोल ई दा से सेंटर तरह सर वाखला राशो कर दा डिजाइन लेग दा से भरे योसा सहीदा दा बदे सर मसावी शि कना और दलता जहां कर खलान दे ना हम बैठ कर खराशी कना दलता दगा लाइन पर सेलेक्ट केरा बस दलता दलता शिफ्ट बटन और सरो निसा राशो ट्रैक का बकत दलते यो क्लिक का बस दा संग शो रासरा ड्रैग शो दासे रासरा वाखला आउटलाइन ته راشه ورته आउटलाइन کوم ډول आउटलाइन واخلا दासे आउटलाइन واخلا سیدا راشه دا ورته څنګه کار لګي ور نږدې کوم سیدا دا مې داسې ورسره واخصه مشکل سره وکې ها نو دا اوس سات شو یو سرټیفیکیټ ډیزاین شو سیدا وز دلته دا ډیر پاس دي کنه دا ورته سره لاندې کوم دا مې سلیکټ کړ ور سره په شیفټ سره مې دا سلیکټ کړ سی شو دواړه سلیکټ شو راځه راځه په ډاون کیز डाउन एरो की तरह गोरा दा शेर तरह लांदे राजी काम दे दगा सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट दा हमर दर लांदे रावड़ा मा दमे सिलेक्ट कर राशा लगे चेर दरावड़ा लांदे रावड़ा सही राम दा सिलेक्ट मंस तोड़ी लांदे रावड़ा सही शो न दा जम यो चीशो यो सर्टिफिकेट सही राम राशा कंट्रोल पी तो वह प्रिंट की कुंड और कारी प्रिंट के दर सर पदा सी डाउन राजी सही न रे خسې نو دا چې شو یو سرټیفیکیټ ډیزاین شو صحیح نه نو هومورک دې دا شو چې یو خاصه سرټیفیکیټ و ډیزاین کی چې ته وګوره دا ځینې لګ دې غټ غونډه راغلی کنه دا وړو کې کولای شي مشکل نشته راشه دا کنه دا لګ دې خاطر ولا هغه بل دې دا هم لیکنه کنټرول زد شپل ځای ته لړشي دا هم لګ دې ځای ته راولا دا دې ځای ته یو څه شو دا هم لګ دې ځای ته یو څه وسته کنټرول پی وها پرنٹ ګور نور هم خوندور راغی سیدا نو بچ بده کې بیا نور چې ته څومره ایډیټ کې هغه پکې بیا څنګه کیږي جوړیږي پکې سیدا نو ته وګورای یو سرټیفیکیټ په بده کې ډیزاین کې د هر چا لپاره چې ډیزاین کې ځان د لپاره په هر څه کې چې وي دلته به ډیزاین کې پکې سیدا نن سیمینار اړوند دې پالو په اخلو چې څنګه یو سرټیفیکیټ مو ډیزاین سیدا مشکل سبا کې نو یو سرټیفیکیټ به ډیزاین کې څنګه